مشر منظور پښتین یو پوسټ کړی و، ویلي و چې پښتونخوا مستمره ده په پاکستان کې، البته د پاکستان مستمره ده، او ډېر د عدم تشدد مینوال ورته سخت خوشحاله شوي وو. اکثریت د دوی زه ټک کړی وم چې وګوره ته په عدم تشدد غږېږې او منظور پښتین ویلي دي چې موږ په خیبر پښتونخوا کې مستمره یو. تاسو باید د مستمرې په معنا پوه شئ. منظور تاسو ته کوم مقام نه دی درکړی، منظور تاسو نه یې ستایلي، منظور تاسو ته اتل نه دی ویلي، بلکې منظور په غیر مستقیم شکل د خیبر پښتونخوا ټولو پښتنو ته بې غیرته ویلي، بلکې منظور پښتون په غیر مستقیم شکل د خیبر پښتونخوا د ټولو پښتنو پښتو تر سوال لاندې راوستې ده، بلکې منظور پښتین په غیر مستقیم شکل تاسو ته ویلي دي چې تر تاسو بل ذلیل ملت نه پیدا کیږي. کله چې منظور پښتین وایي چې موږ مستمره یو، معنا دا چې موږ غلامان یو. کله چې تاسو د مستمرې تعریف ته ګورئ، دا یوازې فیزیکي غلامي نه ده. مستمره یعنی هغه انسانان چې په خپله خاوره کې د بل هیواد سیاسي، فیزیکي، ذهني، کلتوري او عقیده‌ای غلامانی. هغه خلک چې په خپله خاوره کې، په خپل کور کې د نورو خلکو د امر لاندې، هغه خلک چې په خپل کور کې د خپلې ښځې، په خپل کور کې د خپل لور، په خپل کور کې د خپل اولاد صلاحیت ونه لري. پس که چیرته زه تاسو ته وایم چې د خیبر پښتونخوا خلک بې غیرته دي، ټول را باندې په غوسه کیږئ. که چیرته منظور پښتین درته وایي چې د خیبر پښتونخوا خاوره مستمره ده، ټول ورته خوشحالیږئ. زما او د منظور خبره یوه ده، هغه مو فقط د سیاسي اړخ نه پوهیږي او زه تاسو ته چون کوچی سړی یم اصل خبره کوم. دا داسې ده لکه زه تاسو ته وایم چې تختکه او هغه تاسو ته وایي چې وخوره، معنا یو شی ده. یی غلام، هغه که فکری، هغه که فیزیکی، هغه که نظری. منظور یې مني، زه یې منم، تاسو یې کله منئ او فرض وکړه ومو منله، په عدم تشدد غلامي ختموئ.